ټول ستړي مه شئ. خدای دې چې ستړیا مو تللې وي، تاسو ډېر وخت سرګردان یاستئ چې میچونه ډېر سر په سر دي. تاسو ټولو نه مننه کوم ودان چې دغه زحمتونه موږ سره کاږئ. لیس ای سیالي به له خیر سره دا ځلې که خدای کول په خوست کې پیل کېږي او یو شی چې تاسو یادونه کوم هغه دا دی چې ټیمونه 5 دي. 5 ټیمونه دي او 5 واړه د زونونو په نوم باندې، یعنې سپین غر، بند امیر، مسینک او مو او بست، دا 5 لوبډلې دي. بله یوه یادونه کوم چې د ملي لوبډلې د 500 فارمټ ډېری لوبغاړي پکې ګډون لري او که خدای کول د روانې اګست میاشتې په 20مه نېټه به پیل کېږي او د سپتمبر 6مې پورې به جریان لري. یعنې هره لوبډله شپږ لوبې کوي، مخکې د دې چې پایلوبې ته لاره پیدا کړي او بیا به هغې نه وروسته پایلوبه کېږي چې د پایلوبې په ګډون باندې ټولې 14 لوبې کېږي. یو شی بل باید زه ووایم چې د ژوندي بهیر د خپرولو لپاره تر اوسه پورې موږ هڅې کوو، نو 100% کې کنفرم لا نه یو، خو انشاءالله پوره هڅې موږ دا ده چې ژوندۍ بڼه باندې ټولې لوبې خپرې شي. البته د ټیمونو د جوړښت او د هغه په اړه به بیا سلیکشن کمیټې ټولې دا معلومات درکړي. نو په دې اړه کومه پوښتنه وه بیا به انشاءالله زه جواب درکړم. مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. د همکارانو په اجازه څنګه چې تاسو ته معلومات، افغانستان یو ټرای سیریز لري، یو کې افغانستان د یو ای ای او د افغانستان میچونه دي پاکستان سره په یو ای کې. نو هغه 9 د اګست نه بعد تر 2 سپتمبر پورې په یو ای کې ترسره کېږي. هغه نه بعد ایشیا کپ ده، هغه په 9 سپتمبر په لار لویږي. نو دغه لپاره 22 کسیزه نیشن سکواډ چې ده هغه د راشد خان سره او د کوچ په همکاري باندې مونږ لوبغاړي ځای په ځای کړي دي. دغه د یو څو لوبغاړي داسې اوس د ضرورت په اساس باندې چې شپږیزه کې ښه پرفارمنس کړی و، موږ راواخیستل د کیمپ ته مې ځای په ځای کړو. او فاینل سکواډ چې ده هغه به بیا څه وخت ټورنمنټ شروع کېږي، نو انشاءالله به موږ بیا اناونس کوو. اوس چې ده 22 کسیزه لیست دغه به تاسو سره شیر کړم. رحمان الله ګربز، صدیق اتل، وفی الله ترخیر، ابراهیم زدران، درویش رسولی، محمد اسحاق، راشد خان، محمد نبی، ننگیال خروٹے، شرف الدین اشرف، کریم جنت، عظمت عمرزے، گلبدین نائب، مجیب رحمان، اللہ محمد غضنفر، نور احمد، فضل حق فاروقی، نوید الحق، فرید ملک، سلیم صافی، عبداللہ احمدزے او بشیر احمد. که څه سوال لري دغه لیست یې پړنه سیلانسی موږ حاضر تاسو ته بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از تشریف آوریتان. قسمی که برای شما وعده داده بودیم و گفتیم که انشاءالله مسابقات دومستیک حال پی در پی شروع میشه که خوشبختانه ما مسابقه لیستی داینده نزدیک داریم. شروع میکنیم از هر تیم سپینغر بخیر. زبید اکبری، جاوید احمدزی، بارکزی ناصری، بهیرشاه محبوب، شوکت زمان، سهیل خان، صدیق الله باچا، اکرام علی خیل، یوسف شاه، طارق استانکزی، عبدالظهور، قیس احمد، محمد الله لوگری، بلال سمی، ابراهیم عبدالرحیمزی، آفتاب عالم. سکوادا 16 است و کپتان سپینغر اکرام علی خیل. سکواد بندمیر، محمد هارون، محمد اکرم، ظفر الوزی، حشمت الله شایدی، اجاز احمدزی، شیرخان بهادر، آصف موسازی، نور رحمان، عبدالهادی، شمس کروخیل، فرمان الله صافی، رحمت تیروال، خلیل گربز، نجات مسعود، فریدون داودزی، لالباز. کپتان حشمت الله شایدی. تیم بوست حضرت الله زازی، ریاض حسن، رحمت شاه زرمتی، جاوید سلیمان خیل، ناصر جمال، بلال احمد ترین، مسعود گربز، حمزه علی خیل، محب الله همراز، جاز الحق نورزی، عرب گل مومن، شمس قمر، زیا شریفی، سی شیرزاد، محب زرمتی، یما عرب. کپتان رحمت شاه زرمتی.
تیم آمو عبدالمالک، عمران میر، کمال خان، اجاز مهری، علانور، سمیع الله شنواره، محمد شهزاد، مراد علی مراد، کامران مخلص، عبدالرحمن رحمانی، عظیم زدران، بابر خان، محمد یمین احمدزی، محمد گل علیزی، کامل کاکر، محمد ریاض. یمین احمدزی کپتان. مساینک، حسن ساخیل، خالد تنیوال، نوید عبید، شاهد الله کمال، ایمل شاهین، رحمان الله زدران، افسرخان زازی، مبین خان، عبدالله ترخیل، یونس زدران، ظاهرخان پکتین، لطف الله محمدی، محمد نوید زدران، خلیل احمد، دولت زدران، محمد داود. کپتان افسر زازی. ای بود 5 اسکواد تیمایی که در آینده نزدیک به خیر مسابقات لسته شروع میشه. تشکر بسیار.